په جرمني کې د پناه غوښتنې د قبلېدو لپاره باید دین بدل شي. دا ډول ناسم او ګمراه کوونکي معلومات په انټرنیټ کې ډېر خپرېږي. خو څه ډول کولی شو د جعلي او کره خبرونو ترمنځ توپیر وکړو او په رښتیا ځانونه وپوهوو؟ د هندبوک جرمني د رښتیا موندنې لړۍ له تاسې سره مرسته کوي څو دا ډول جعلي خبرونه وپېژنئ او واقعیتونه ومومئ. جرمني یو دیموکراتیک هیواد دی او د دې هیواد د اساسي قانون له مخې د ټولو خلکو مذهبونو او عقیدو ته درناوی کیږي. هیڅوک چاته نشي ویلی چې کوم دین یا مذهب غوره کړي او یا څه ډول عبادت وکړي. په ټول جرمني کې کلیساوې، مسجدونه او کنیسې یو د بل ترڅنګ فعال دي او د ټولو مذهبونو پیروان یو له بل سره په سوله ییز چاپیریال کې ژوند کوي. همداشان د جرمني په اساسي قانون کې هغو خلکو ته د پناه د حق د ورکړې یادونه شوې ده چې په خپل هیواد کې ژوند ته ګواښ وي. د دې ترڅنګ جرمني د جنوا کنوانسیون غړیتوب لري او د دې غړیتوب له مخې هر هغه چاته پناه ورکوي چې له بد چلند یا زور زیاتي سره مخ وي. په دې توګه په جرمني کې د پناه غوښتلو لپاره هیڅوک اړ نه دي چې خپل دین پرېږدي او یا یې بدل کړي. تر اوسه هیڅ داسې ثبوت شوې قضیه نشته چې وښیي څوک د پناه غوښتلو لپاره د دین پرېښودلو یا بدلولو ته اړ شوی. په انټرنیټ کې د ناسمو خبرونو موندل ډېر سخت کار نه دی. تاسو کولی شئ د اړونده خبرونو سرچینه وپلټئ او ځان باوري کړئ چې خبرونه کره دي که نه او نورو سرچینو هم خپاره کړي دي او که نه. په ټولنیزو رسنیو کې هم په هر انځور، لیکنه او ویډیو باندې باور مه کوئ او وګورئ چې سرچینه یې کره ده او که نه. همداشان د اړونده خبرونو املا، ګرامر او د لیکلو ډول ته پام وکړئ او وګورئ چې څه ډول خلکو خپاره کړي دي. دلته په کومنټونو کې د دې ډول جعلي خبرونو یاده شوې بیلګه او همداشان د جرمني د اساسي قانون په اړه معلومات موندلی شئ. ډیره مننه. زه له هندبوک جرمني څخه محمود سعید یم. تر بلې ویډیو ښه وختونه.